السلام علیکم. دا د زامي لابا برکزای د وینډوز 10 سریال 15مه ښوونیزه ویډیو چې د وینډوز 10 اکسسوریز فولډر ته ځانګړې شوې ده په امر اړوم. د دغه ښوونیزې ویډیو اساسي هدف د وینډوز 10 اکسسوریز ګروپ یا فولډر ځینو ګرافیک ایډیټینګ اپلیکیشنونو سره آشنایي ده، لکه سنپینګ ټول، پینټ او سټیپ ریکارډر چې د وینډوز خپل ذاتي یا خصوصي اپلیکیشن دي. امید دی مبتدي زده کوونکو لپاره ښه پیلامه د ګرافیک ایډیټینګ په برخه کې وي. نو راځئ چې پایلې له سنپینګ ټول او سنپ ان سکیچ څخه وګورو چې د وینډوز د سکرین فوټوګرافر اپلیکیشن دي چې سټیل یا ساکن عکس د سکرین اخلي، که هغه انځور، متن یا هره برخه د سکرین وي او په هر شیپ یا فارمت کې وي. همدارنګه تاسو کولی شئ دا فوټوګرافي انځورونه په ګڼو فارمتونو کې ثبت کړئ، لکه ګیف، جی پی جی، پی ان جی، چې هر یو یې خپلې ځانګړنې یا خصوصیات لري. سنپینګ ټول د مایکروسافت وینډوز پخوانی اپس ده چې کېدای شي سنپ ان سکیچ یې ځای ونیسي. د پروګرام خلاصولو لپاره سټارټ مینو باندې کلیک کړئ. په دوهم کالم د سټارټ مینو کې چې لست د ټولو پروګرامونو او فولډرو شتون لري، د سکرول بار په مرسته لاندې راشئ چیرته چې د وینډوز ټولې فولډرې شتون لري او له دې ځای نه وینډوز اکسسوریز باندې کلیک کړئ او په وینډوز اکسسوري کې تاسو ګورئ چې ټول پروګرامونه چې په دغه فولډر کې شتون لري پرانستل کیږي او له دغه ځای څخه سنپینګ ټول باندې کلیک کړئ. تاسو ګورئ چې د سنپینګ ټول اپلیکیشن فعال او په کار پیل کوي چې پکې ټایټل بار، مینو بار او مینیمایز او کلوز علامات په ټایټل بار کې شتون لري. سنپ په انګلیسي کې قیچي کولو ته وایي. نو وړاندې تر دې چې موږ د سکرین یوه برخه قیچي کړو، تر ټولو د مخه موډ تنۍ باندې کلیک او له ځوړنده شوي مینو څخه چې 4 ټاکنې لري، فارمت یا شکل د قیچي کولو یا عکس اخیستلو د سکرین چې فری فارم سنپ، ریکټانګولر سنپ، وینډو سنپ او فول سکرین سنپ دی تعینوو. فری فارم سنپ هغه حالت دی چې قیچي کومې خواته وړئ هماغه قیچي شوي محدودې انځور اخلي، او ریکټانګل د مستطیل یا مربع شکله محدودې، وینډو سنپ د پرانستل شوي کړکۍ او سکرین سنپ د ټول سکرین عکس اخلي. همدارنګه د ډیلی تنۍ په واسطه کولی شئ چې عکس اخیستل د څو ثانیو لپاره وځنډوئ او په آپشن تنۍ کې هیڅ تغییرات مه راولئ او چې څرنګه دي هماغسې پرېږدئ. د سنپ کولو یا انځور اخیستو نه وروسته تاسو ګورئ چې په سنپینګ ټول اپلیکیشن کې ځینې ایډیټینګ ټولز یا آلات اضافه کیږي. تاسو ګورئ چې دلته مینو بار اضافه شوی ده او ټولز بار کې ځینې آیکن اضافه شوي دي لکه سیف، کاپی، سند، پن، هایلایټر، اریسر او 3D پینټ. د دغه آیکانو نه په استفادې سره تاسو کولی شئ چې په دغه ګرافیک فایل کې ځینې تغییرات راولئ. د بیلګې په توګه کولی شئ د پن په واسطه تاسو یو شی کې ولیکئ، ځکه چې دلته د لیکلو لپاره سنپینګ ټول کې کوم آیکن نه لرو. نو د همدغه پن نه په استفادې سره تاسو کولی شئ د ماوس یا د ګوتې نه په استفادې سره ټکس ولیکئ. سپرینګ سنپ. په همدې توګه که غواړئ چې کوم شی هایلایټ کړئ، نو د هایلایټر نه په استفادې سره تاسو کولی شئ هغه ټکس یا آیکن هایلایټ کړئ. او که غواړئ چې کوم شی اریز کړئ، اریسر باندې کلیک کړئ او کوم شی چې غواړئ چې اریز کړئ ورباندې کلیک کړئ. په همدې توګه تاسو کولی شئ دغه ګرافیک فایل بل پروګرام ته هم کاپي کړئ چې د کاپي آپشن نه په استفادې سره تاسو کولی شئ کاپي کړئ او د سیو آپشن نه په استفادې سره کولی شئ سیو یې کړئ. او همدارنګه که چیرې غواړئ پرنټ یې کړئ، نو فایل ته راشئ او د فایل نه پرنټ سلیکټ کړئ. تاسو ګورئ چې دلته پرنټ ډیالوګ باکس راځي. کله چې پرنټ ورته ووایئ، همدغه فایل هم پرنټ نه کاپي کیږي. او که چیرې غواړئ چې کاپي یې کړئ، نو کولی شئ چې د کاپي نه په مرسته اخیستو سره تاسو دغه ګرافیک فایل یا دغه سکرین کلیپ بورډ ته ولګئ. اوس کاپي د دغه آیکن نه باندې کلیک کوو یا د ټولز نه کاپي ورته وایو. ګرافیک فایل هم کلیپ بورډ ته کاپي کیږي.
اوس کوم پروګرام ته چې موږ غواړو چې هغه انتقال کو یا پیست کو هغه پروګرام ته ځو چونکه دا یو ګرافیک فایل دی نو مو هم یو ایډیټینګ پروګرام یا ګرافیک ایډیټینګ پروګرام خلاصو او په هغه کې پیست کوو چې هغه پینټ پروګرام ده چې د وینډوز 10 خپل ذاتی ګرافیک ایډیټینګ پروګرام ده دلته په کلیپ بورډ کټګوري د ریبن کې ګورو او پیج باندې کلیک کوو تاسو ګورئ چې هغه فایل دلته ګرافیک فایل دلته پیج شو او دلته په پینټ کې کوم کارونه چې موږ ترسره کوو هغه په سنپینګ ټول اپلیکیشن کې نه ترسره کیږي د بیلګې په توګه دلته د ټکس آیکن لرو موږ کولای شو دلته هر ډول ټکس چې موږ وغواړو کولای شو چې ټایپ کړو اما په سنپینګ ټول کې دا اپشن نو همداسې نور ډېر کارونه دي چې په پینټ کې کولای شو اما په سنپینګ ټول کې دغه اپشن یا کارونه نشو ترسره کولای اوس که غواړئ چې فایل ثبت کړئ نو فایل ته راشئ او د دغه ځای نه سیو ورته ووایئ د ثبتولو لپاره د فایل فارمټونه مو ووایل چې پی ان جی جی پیګ او ګیف فارمټونه او تاسو کولای شئ په دغه درې فارمټ کې خپل فایل ثبت کړئ نوم ورکوو د بیلګې په توګه امین او دلته په فولډر ورته سلیکټ کوو چې په ډیسکټاپ کې غواړو چې ثبت کړو او فارمټ هم پی ان جی انتخابولای شئ هم ګیف هم ټي ټیف او همدارنګه پی ان جی د خپل ضرورت په اساس فایل انتخاب کړئ او سیو کړئ تاسو ګورئ چې ډیسکټاپ ته راشئ همدغه فایل هم وګورئ چې په ډیسکټاپ باندې ثبت شوی ده ډبل کلیک کوئ تاسو ګورئ چې هماغه فایل هم خلاصیږي اوس چې پینټ اپلیکیشن ته ورننه شو راځئ چې وګورو چې نور کوم کارونه په دغه ګرافیک ایډیټینګ اپلیکیشن کې ترسره کولی شو پینټ د انټرفیس له اړخه د وینډوز نورو اپلیکیشنونو سره ورته والی لري لکه ټایټل بار ریبن او د ریبن کټګورۍ او په هره کټګورۍ کې موجوده آیکن مینو بار کویک اکسس ټول بار او ځینې نور خو له ورډپاد سره یې توپیر دا دی چې ورډپاد یو ورډ پروسسر اپلیکیشن د وینډوز دی او پینټ ګرافیک ایډیټینګ اپلیکیشن ده او د ریبنو د کټګورۍ توپیر یې په آیکنو کې له ورایه ښکاري په وینډوز کې هر څه چې کاپی او پیست کوئ هغه کلیپ بورډ ته کاپی کیږي او هلته ثبت کیږي خو هر کله چې وغواړئ تاسو کولی شئ هغه بیرته ریویو کړئ او د ضرورت پر اساس هغه بیرته پیست یا کاپی کړئ په کیبورډ کې وینډو او ویټا نه یو ځای کېکاږئ دلته لیست راځي او ټول هغه څیزونه چې تاسو کاپی او پیست کړي دي دلته راځي کوم یو چې تاسو غواړئ چې پینټ ته کاپی کړئ ورباندې کلیک کړئ تاسو ګورئ چې د پینټ په سکرین کې هغه پیست کیږي د پینټ په ریبن کې د کلیپبورډ کټګورۍ نه دېخوا د ایمیج کټګوري ده چې پکې سلیکټ کراپ ریسایز او روټیټ آیکن شتون لري سلیکټ په کانواس کې آبجیکټ په نښه کوي ترڅو وکولای شو هغه کراپ یا پرې کړو ریسایز یعنی اندازې ته تغییر ورکړو او روټیټ حرکت ورکړو په ریبن کې د ایمیج کټګورۍ فنکشن یا آیکن د خط تمثیل یا عملی کار لپاره زه په پینټ کې یو ګرافیک فایل خلاصوم دلته په ډیسکټاپ کې یو فایل د کمپیوټر ایمیج په نامه باندې اوپن تاسو ګورئ چې دغه ګرافیک فایل خلاصیږي خو سایز یې ډېر لوی ده غواړم چې سایز یې لږ ذره کوچنی کړم تاسو کولی شئ چې ویو ټاب ته په راتلو سره زوم اوټ یې کړئ په دوه ځله کلیک کولو سره فایل کوچنی کیږي او که چیرې غواړئ چې د پینټ پروګرام رولر خلاص کړئ نو رولر باندې کلیک کړئ رولر پرانیستل کیږي که ګریډ لاین غواړئ دا هم سلیکټ کړئ سټاټس بار که چیرې غواړئ نو ښه ده چې فعال وي ځکه چې دې ځای نه تاسو کولی شئ چې زوم ان او زوم اوټ کړئ هوم تاب باندې بیرته کلیک کوو دلته د ایمیج په کټګورۍ کې تاسو ګورئ چې سلیکټ فعال ده زه غواړم د دغه ایمیج یو ساحه په نښه کړم او هغه د دغه ټول ګرافیک نه پرې یا کټ کړم کراپ باندې کلیک کوم هماغه ساحه چې موږ په نښه کړې وه هغه پرې کیږي اوس کولی شئ چې دغه
په ګوته شوي ساحه بیرته سایز یې لوی کوي. ریسایز باندې کلیک کوئ. دلته پرسنټیج او پکسل ده، 100 سلنه ده. غواړو چې 150 سلنه یعنې 50 سلنه ورباندې اضافه کړو او سایز یې لوی کړو. تاسو ګورئ چې د فایل سایز بیرته لوی شو، او که چیرې غواړئ بیرته دوباره پخواني هغه سایز ته یې راوګرځوئ نو اندو باندې کلیک کړئ. او همدارنګه تاسو کولی شئ دغه ایمیج روټیټ کړئ. روټیټ یعنې رایټ 90 ډیګري 90 درجه ښي لوري ته په دایروي شکل هغې ته دوران ورکوي. بیا هم روټیټ ورته وایو. left 90 ډیګري بیرته کیڼ لوري ته 90 درجه روټیټ یا ګرځوي. په همدې توګه روټیټ 180 درجه دایروي څرخ ورکوي. فلپ ورټیکل په عمودي شکل فایل ګرځوي. فلپ هوریزونتال په افقي شکل. بیرته نورمال خپل حالت ته یې راګرځوئ. بیرته فلپ ورټیکل ورته وایي. همدارنګه که چیرې غواړئ چې خپل ګرافیک فایل ته ټکس هیډینګ یا یو عنوان اضافه کړئ نو دلته په ټولز کټګورۍ کې تاسو ای ټکس لرئ. په دې باندې کلیک کړئ او په هر ځای کې چې غواړئ ماوس پوینټر راولئ او کلیک یې کړئ. تاسو کولی شئ چې دلته ټکس اضافه کړئ. خو وړاندې د دې چې ټکس اضافه کړئ تاسو ګورئ چې په مینو بار کې یو ټکس ټاب اضافه شوی ده او د دې سره فونټ کټګوري هم اضافه شوې ده او بیکګراوند کټګوري هم، چې تاسو کولی شئ د دې لپاره چې رنګ د خپل ټکس یا هیډینګ لپاره سلیکټ کړئ نو دلته دوه کلر دي، کلر 1 او کلر 2. کلر 1 د فورګراوند کلر ده، یعنې ټکس په کله چې تاسو ټایپ کوئ د ټکس رنګ به دغه رنګ وي چې تاسو دلته ورته سلیکټ کوئ. اوس دغه سلیکټ ده، مثلا تاسو که چیرې سور سلیکټ کړئ نو ټکس چې لیکئ په سور رنګ کې راځي. او بیکګراوند کلر یې ستاسو د ټکس باکس د پردې رنګ ده. د بیلګې په توګه اوس که چیرې دغه رنګ انتخابوئ یا دا رنګ نو ستاسو د پردې رنګ به همدا وي. اوس راځئ چې یو څه ولیکو خو د سور نه زه تور ته ترجیح ورکوم. دلته تور انتخابوم. دلته راځم او لیکل کوم. د بیلګې په توګه ګرافیک ډیزاین او د دې سایز لږ زه لویوم. په دغه نقطه باندې کلیک کوئ او کله چې څلور غشي پلس ساین شوه کولی شئ چې د ټکس باکس ته حرکت ورکړئ یا بل ځای ته بل موقع ته یې راولئ. اوس دغه ترانسپارنت ځکه ده ځکه چې دلته په بیکګراوند کې موږ ترانسپارنت لرو. که چیرې اوپیک سلیکټ کړو نو همدغه کلر 2 چې د بیکګراوند کلر د ټکس کېږي دغه په ټکس باکس کې څرګندېږي. او که چیرې ترانسپارنت یې غواړئ نو په دې باندې کلیک کړئ. خپله ټکس په همدغه ګرافیک باندې ترانسپارنت څرګندېږي بغیر له کوم بیکګراوند. او که چیرې غواړئ د ټکس کې فارمټ کې تغییرات راولئ بولډ، ایټالیک یا انډرلاین تاسو کولی شئ د دغه اپشن څخه استفاده وکړئ. او که چیرې غواړئ سایز ته تغییر ورکړئ یا کم یې کړئ یا زیات یې کړئ نو تاسو کولی شئ چې سایز ته یې تغییر ورکړئ. په همدې توګه په ریبن کې د شیپ کټګوري ده چې ځینې هندسي او غیر هندسي شکلونه لري چې د هغې په مرسته سره تاسو کولی شئ ډېر ښه شیان رامنځته کړئ. د بیلګې په توګه دغه بوتل د اوبو ده. زه غواړم د دې رنګ ته تغییر ورکړم د غیر مستطیل نه په استفادې سره دا په بوتل په دې کې رانغاړم او رنګ د دغه بوتل اساسي دغه فورګراوند او بیکګراوند کلر ده چې موږ انتخاب کړی ده. د بیلګې په توګه زه اوس بیکګراوند کلر ته تغییر ورکوم او د دې ځای نه د اوبو رنګ کېدای شي دا ورسره مچ وکړي دا انتخابوم. یا هم تاسو کولی شئ د غشي نه په استفادې سره تاسو کولی شئ یو شی په نښه کړئ. د بیلګې په توګه تاسو یې رسموئ او رنګ فورګراوند یا بیکګراوند کلر ته کولی شئ تغییر ورکړئ. او یا هم کولی شئ د فل نه په استفادې سره چې ځینې په دغه ځوانده شوي باکس کې ځینې اپشنې دي سالډ کلر، کریون کلر. البته دغه رنګونه د دغه
آپشن هم اساسی هم دغه فورګراوند او بکګراوند کلر ده چې تاسو انتخاب کړی ده. کریون، مارکر، آیل، نیچرل، پنسل، واټر، کلر چې کوم یو غواړئ هغه انتخاب کړئ. که چیرې غواړئ بیا رنګ ته تغییر ورکړئ کولی شئ چې رنګ ته انتخاب کړئ. البته هر رنګ ته چې تغییر ورکړئ هغه باید سلکت یا په نښه شوی وي. هغې نه وروسته تاسو کولی شئ چې رنګ ته تغییر ورکړئ. دا و د پینټ انټرفیس چې تاسو ورسره بلد شوئ. د ښې زده کړې لپاره تاسو پریکټیس ته ضرورت لرئ، نو پریکټیس کول یې مه هیروئ. د وینډوز 10 بل ځانګړی اپس سټپ ریکارډر. ټولو وینډوز 10 استعمالوونکو لپاره که مبتدي یا مخکښ استعمالوونکي وي ضروري ده چې سټپ ریکارډر اپس وپیژني چې د وینډوز اپریټینګ سیستم یو خصوصي کوچنی اپلیکیشن ده چې د اکسسوریز په فولډر کې دی او په کلیک کولو سره اپس پرانیستل کیږي چې د سټارټ ریکارډ تڼۍ په کیکاږلو سره ثبتول پیلیږي چې په مرسته یې تاسو کولی شئ چې په مؤثره توګه خپل کار کول په کمپیوټر کې ریکارډ یا ثبت کړئ. او که غواړئ تاسو خپل اضافي معلومات ور اضافه کړئ نو کامنټ باندې کلیک او ساحه په نښه او خپل معلومات مو ور دننه کړئ. دا اپس هغه وخت کارول کیږي چې تاسو د کوم تخنیکي مشکل سره مخ وئ او غواړئ د کوم تخنیکي کس یا مرجع څخه مرسته وغواړئ نو خپله ستونزه په زور او زیر سره د سټپ ریکارډر په مرسته مطرح کوئ. سټپ ریکارډر په اتوماتیکه توګه ټول ترسره کیدونکی کار پل په پل سره د ټولو لارښوونو او اخیستل شوي سکرین عکسونو جنریټ یا احداثوي چې په زیپ فولډر کې ثبتیږي ترڅو لیږل یې له انټرنیټ له لارې اسانه او له ځنډ او خنډ پرته ترسره شي. دا هم زموږ اضافي معلومات وو چې په کامنټ کې مو ور اضافه کړي وو. دا زموږ د دغې ښوونیزې ویډیو محتویات چې سنیپینګ ټولز، کلیپبورډ هیسټري، پینټ او سټپ ریکارډر اپلیکیشن یې رانغاړل وو تاسو ته مې وړاندې کړه. که چیرې ویډیو مو خوښه شوې وي نو ژر تر ژره یې لایک او شیر کړئ او که چینل ته نوي یاست نو سبسکرایبول مه هیروئ. ګنګري یا زنګولې ته هم ټک ورکړئ څو د ټولو نویو ښوونیزو ویډیو څخه پر وخت خبر شئ. تر بلې ښوونیزې ویډیو ښه وخت.